سلام علیکم جی. وای لار دې څه شو؟ خدای خبر چې تمچانو پې اټیک کړی دی که دا اوس څه وایي ځان سره. نه ذایقه یې بالکل ټیک وه، خو هغه ما داسې کار کړو وړه مې غږلي وو که نه، نو په هغه لاس مې ګیلاسونه ډک کړو. ساده سړیه دا خو چېرته اودس سردام د ګوزړۍ را ډکه کړې ده، داسې ذایقه دا لا څه شی دی دا؟ مړه خدای خو دې دا دوکانداران مړه بس خدای دې ورته مېلمنو له مې شربت راویسته، شربت لږ کم ولګي، اوبه مې هم پکې واچولې. بس ما چې 3 ګیلاسه شي 2 هغوی دي که نه، نو اوس خو یې زه څه خولې ته کتې نه شم، خو خامخا بس هغوی به م ګوټ کوي او مونږ به مو سره ګوټ نیم کوو. نو اوس ورځمه نه. واه 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 یاره ډېر خوند یې وکړ. سلام علیکم جی. وای لار دې څه شو؟ چې دا یو ګیلاس دی یو څه نه. دې سړي خو ما له شربت راویسته، خو دې طلاق بل ځل هم داسې شربت راویستی وو، ته وایې که چېرته ډسپرین ګولۍ د پکې اچولې او عجیبه غوندې کې خوند یې کوو. والله دې خیر کې راشه، نن بیا چېرته مېلمانه شوي وو، اوس ګورو چې څنګه ذایقه یې څنګه ده، چې دا کومه ذایقه یې نن پکې راایستې. یاره چې دا مېلمه ځان سره څه پسه پسه کوي، خدای خبر چې تمچانو پې اټیک کړی دی که دا اوس څه وایي ځان سره. راځه که نه رور مې، راځه که نه شربت دنه ګرمېږي. شابه ښه درړم، صبر ورکړه درړم، در روان یم. وایه که نه د خدای بنده داسې شربت مې دله راوړی دی مړه چې زړه به دې وسخي. یاره قیصره په دې یو عادت مې ډېر زیات خوښ یي چې تا له کوم مېلمه راشي ډېر زیات قدر عزت یې کوې. خیره بل ځل خو لږ شربت کې معمولي غوندې کې دغه راغلي وو، خو دا انسان دی که نه، یا به چېرته ګرم وه یا به چېرته بل څه مسله وه، ذایقه یې څه معمولي غوندې کې بدله وه، خو نه یا ذایقه د شانچیکو چې څه پروګرام دی نن. نه ذایقه یې بالکل ټیک وه، خو هغه ما داسې کار کړو وړه مې غږلي وو که نه، نو په هغه لاس مې ګیلاسونه ډک کړو. ساده سړیه دا ولې لکه اوړه جوړې کور کې تا غږې څه دا ولې دا؟ یاره خو بس الله دې رحم وکړي، نن سبا داسې حالات دي چې خلکو مړونه نه ښځې جوړې شوي دي. وای دا ولې وروره ولې مچ پکې لوېدلې څه؟ مچ نه مړه خدای خبر شه، دا خو چېرته اودس سردام د ګوزړۍ را ډکه کړې ده، داسې ذایقه دا لا څه شی دی دا؟ مړه خدای خو دې دا دوکانداران مړه بس خدای دې ورته د نیکې هدایت وکړي. ما ورته وایي چې اوریجنل شی راکړه لکه چې سم سوډا واټر یې راکړې، مړه ټول لرس ډیسي دي که نه یاره. دوکانداران نه مړه دا ټوله ګنوم ستا ده، ما کې تا ته چېرته کې زګوته ښکاري، خدای خبر شه څه شل دي. صبر وکړه ته رانه جوړې سپلۍ خورې، لږ شان څه صبر وکړه ته. لا خیر مېلمه نه خدای دې وبخه، ما خو اوس ډوډۍ وخوړه مور یې مړه ووتمه.